د هیواد په شمال زون کې شیرخان، حیرتان او اقینه هغه سوداګریز بندرونه دي چې په ورځني ډول د وسپنې پټلۍ له لارې ترې د زرګونه ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو صادرات او واردات ترسره کیږي. تازه ازبکستان د یو قرارداد له مخې د حیرتان مزار وسپنې پټلۍ لیکې بیا رغونې چارې پیل کړي چې د 3 میاشتو په موده کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ اداره د یوټوای کمپنۍ سره دا قرارداد مخکې وکوي او اوس یې نن افتتاح وشو. هزینه تقریبا 6 میلیونه 3 لکه ډالر تقریبا د دې قرارداد هزینه ده او د اوسپنې پټلۍ د ادارې له طرف څخه دا پرداخت کیږي. دغه د تجاران لپاره داسې سهولت دی چې کوم په حیرتان کې اوس موږ اسټیشن باندې یا پر پورتو باندې ډیر سخت ازدحام دی، واګونونه ډیر یا مثال د موټرانو ځای او دغه نوي، نو موږ به ان شاء الله د خپل انتقالات را نقل کوو و حیرتان دورایي ته چې فورت 4 ورته وایي او دغسې مثال فورت 5 ورته وایي چې موږ د میدان هوایي سره کم فورت 5 په نامه باندې و هغو ته به موږ د انتقالات ان شاء الله را نقل کوو او دا به تر هغه ځایه پورې غځوو. د دې لیکې له بیا فعالېدو سره به سوداګرو ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي تر هوایي ډګره د توکو انتقال کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. په همدې حال د هیواد اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلین د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د هر ډول ښو اړیکو ټینګار لري او د دې هیواد لخوا د پوره امنیت ډاډ ورکوي. د اوسپنې پټلۍ اداره چې ده الحمدلله حتی المقدور کوشش یې کړی دی چې دې ادارې او دغه خدماتو ته وسعت ورکړي. تاسو ته به معلوم وي چې زموږ عمومي رئیس صاحب همیشه په سفرو کې دي چې دنیاوال دې ته وهڅوي چې هغه دلته سرمایه ګزاري وکړي او یا د افغانستان د اسلامي امارت پر کړه شوې بودیجه باندې خطي اهن ته وسعت ورکړي. په دې کې الحمدلله ډېر پرمختګ شوی دی. الحمدلله د ازبکستان د حکومت یا د هغو د کمپنیو سره چې د ایسټي کمپنۍ ده زموږ قرارداد شوی دی، نو هغه ورونه هم راغلي دي. نن به په دغه افتتاحیه غونډه کې شرکت را سره کړی دی او د دې افتتاح به کېږي. دوی به خپل کار پیل کوي. موږ و دوی ته د هر راز امنیت او د هر راز خدمت ډاډ ورکوو. موږ د دوی ملګري یو، دوی زموږ ملګري دي. موږ د یو دین خلک یو، مسلمانان یو، موږ سره همسایه‌ګان یو. انشاءالله العزیز چې دغه پروژه به په ډېر اخلاص باندې په مخه بیایو. امروز همگی ما و شما در صحنه هستیم که الحمدلله افتتاح ترمیمات و خط ریله و غیر ریله که شروع میشه امروز، ای الحمدلله با پایده همگی ملت ما و شما هست. من دیگر تشکر میکنیم که از همسایه دوست ازبکستان خود که در اینجا تشریف آوردن، این قسم پروژه ها را در اینجا افتتاح میکنه و به دوش به ذمه گرفتن. از اینم خیلی ما در چندین بار با امر این مردم ملاقات کردم و دیدم و برای ما و شما و هر نوع همکاری خودشانه و هر نوع حمایه خودشانه که واسشان است و ما و شما دریغ نکردن و نمیکنه. د معلوماتو له مخې د مزار شریف حیرتان اوسپنې پټلۍ لیکه له حیرتان پایل د مزار شریف ښار تر مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګره 15 کیلومتره واټن لري او 3 سټیشنونه هم فعاله دي چې افغانستان له منځنۍ آسیایي هیوادونو سره هم وصلوي.